السلام علیکم، ستړي مشئ. زه آیا صافی یم. کرونا جدي ونیسئ، په کور پاتې شئ، روغ پاتې شئ. لکه څنګه مې چې پرون تاسو سره یو څه حرکتونه شریک کړل، امید ده چې تاسو به تعقیب کړي وي خپل فامیل او ماشومانو سره، او هغې حرکتونو ته به مو دوام ورکړئ. نن غواړم تاسو سره یو څو نور حرکتونه د پرون د حرکتونو په شمول باندې شریک کړم، ترڅو تاسو کولی شئ په خپل کور کې فزیکي فعالیت ته دوام ورکړئ او یو ښه روغتیا ولرئ. امید مې دا ده چې دا ویډیو تاسو نورو ملګرو دوستانو سره زما د فیسبوک پاڼې نه، انیور اکټیو نه، زما د فیسبوک نه، آیا صافی نه، یوټیوب نه نور خلکو سره شریکه کړئ، ترڅو د دې ګټونکي هم ډېر شي، او چې څونه یې ګټونکي ډېرېږي هغومره به هېوادوالو ته ګټه رسېږي. زما کوشش دا دی انشاءالله چې هره ورځ زه داسې یو څو دقیقې ویډیو شریکوم جوړوم او تاسو سره شریکوم، ترڅو تاسو په کور کې فزیکي فعالیت ته دوام ورکولی شئ. ښه، راځئ دا حرکتونه په ګډه کوو. له خیره اوبه مو د هېر نه شي. هر یو حرکت شاوخوا 10 دقیقې، 15 دقیقې، 20 دقیقې، لکه څنګه مې تاسو ته پرون ویلې دوام ورکولی شو. نرمش کوو اول خپل، صحیح ده، خپل سټرچز کوو. لاسونه بېرته شاته اړوو. نرمش کټې مې تاسو ته پرون ویلې چې هغه مسل باندې چې کار کوو چې هغه خوږ نه شي او زمونږ وجود هم فزیکي حرکتونو ته تیار شي. صحیح ده. زه کوشش کوم چې پرون مې کوم حرکتونه تاسو ته ښودل دي هغه ټول حرکتونه په یو ځل باندې وکړم. هغه حرکتونه به موږ 15 دقیقې کوو. کیدای شي زه تاسو ته 15 دقیقې په ویډیو کې ونه ښیم، خو 15 دقیقې کوو. له خیره اول سلو نه شروع کوو، لږ په قلار، او بیا یې جدي کوو. له خیره سره شروع کوو، ځای په ځای د منډې نه زنګونونه اوچتوو، لاسونه داسې مخکې او وروسته کوو لکه څنګه چې منډه وکړو. ها، شاوخوا یو 15 سکنډه یا نیم دقیقه موږ دا کوشش کوو چې موږ دې پسې سټار جمپس کوو. ډېر په اسانه او په قلار باندې دې پسې کوشش کوو چې 10 سینه کشي وکړو. دې پسې موږ کوشش کوو چې خپل سکواټس وکړو او جمپ ورسره وکړو. ښه، په دې پوزیشن کې کینو جمپو، کینو جمپو. شاوخوا یو 10 دقیقې دا کوو. تاسو ګورئ چې فزیکي فعالیت لپاره ډېر ځای ته ضرورت نشته. دې نه بعد موږ څوک وهنه کوو. کوشش کوو یو 30 دقیقې سکنډ دپاره وبخئ، موږ څوک وهنه کوو. ښه، دې نه بعد لږ دم اخلو، که اوبو ته هم ضرورت وي اوبه په بسم الله څښو په ناسته باندې. الحمدلله. د دې نه بعد همدغه حرکتونه بیا تکراروو، خو لږ په جدي توګه باندې، لږ یې د مخکې نه سختوو. تاسو ګورئ هغې حرکتونو سره زما تنفس په اوچتېدلو شو، د زړه حرکات مې هم ورسره جدي شول. اوس غواړم همدغې حرکتونو ته دوام ورکړو، خو په دې حرکتونو کې یو بل حرکت هم اضافه کوم. تاسو ما سره پاتې شئ. ښه، بیا شروع کوو. ځای په ځای د منډې نه لږ په تیزه د منډې. نوی حرکت دلته دی، سینه کشي کوو، بېرته ورسره جمپ وهو. په دې ډول 1 2 1 2.
لس اوس ورسره دا موږ په خپل کار وکړو په خېټه موږ ورسره خپل سکواټس کوو یو اوس خپله څوک وخانه کړو خپل تمې ته راګرځو دا حرکتونه مونږ تاسو 5 دقیقې 10 دقیقې 3 دقیقې چې څونه یې کولی شو هغونه یې کوو دوام ورکړئ دې حرکتونو سره دا ویډیو له نورو سره شریکه کړئ تر بیا مو په خدای سپارم